بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه عابد خان او تاسو ګوره عرب پښتو نیوز. د اسراییل بدمعشي لا شروع ده او په فلسطین باندې بمباری جاری ساتلې ده. د دې باره کې د امریکای صدر جو بایدن د اسراییل پرایم منسٹر نتنیاهو ته ټلیفون کړو او پکې وینا وته وکړه چې تاسو دواړو طرفونو نه جنگبندي وکړئ. په جواب کې وته نتنیاهو وویلې چې مونږه فی الحال لا جنگبندي نشو کولی او مونږ ته لا پوره ټایم نشو درکولی چې کومې پورې به دا بمباري شروع وي. د مصر حکومت په حکومتي سطح باندې په خپله سیمه کې د فلسطین مریضانو دپاره هسپتالونه جوړ کړل او په هغې کې دوايانې هم کېښوستې. د دې نه تېر ورځ مخکې د مصر حکومت د ډاکټرانو یو ډله فلسطین ته د مریضانو مدد دپاره هم لیږلې ده. د سعودي عرب وزارت داخله اعلان کړی دی چې څومره سرکاري غیر سرکاري سکولونه دي، کالجونه، یونیورسټیانې یا نور تجارتي دفترونه دي، هغې له پکار دي چې د 1 اګست نه د پیله د کرونا ویکسین ولګوي، ځکه چې د 1 اګست نه به دې ټولو دفترونو ته چې چا ویکسین نه لګولی په هغې باندې به تلو ته پابندي وي. د سعودي عرب وزارت صحت ویلي دي چې د عمرې لپاره په روژه کې کمې پابندیانې وي، هغه پابندیانې به لازمي وي او د عمرې لپاره به ویکسین هم لازمي وي. او د سعودي عرب کې اوسیدونکي چې څومره دي د عمرې لپاره د اعتماد نه باندې یا توکل نه باندې اپلای کولی شي. سعودي عرب حکومت په 16 ملکونو باندې پرورې کې چې کمې پابندیانې لګولې وي د هغې لیست نه د پاکستان نوم لرې کړو او خپلو کسانو ته یې وویل چې تاسو د پاکستان سفر کولی شئ، خو یاد ساتئ چې د پاکستان نه سعودي عرب ته راتلو باندې لا پابندي ده. د سعودي عرب وزارت داخله اعلان کړی دی چې 1 اګست پورې چا د کرونا ویکسین نه لګولې په هغې باندې به سرکاري او غیر سرکاري دفترونو باندې تک باندې به پابندي وي. د سعودي عرب حکومت فوټبال سټیډیم باندې داخلېدو ته پابندي ختمه کړه، خو داخلېدو لپاره لازمي چې تاسو سره توکل نه اپلیکیشن وي او ماسک هم اچولی وي. دې سره خبرونه ختم شو. ماله اجازت راکئ، د خپل ځان هم خیال ساتئ او زموږ د چینل هم خیال ساتئ او تاسو ته درخواست دی چې دا چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم.